پښتونخوا ټي وي ګرانو کتونکو السلام علیکم. نن د مۍ د میاشتې 4مه نیټه ده او زه دلته په چارسده رزړو کې موجود یم. نو دا تاسو وینئ د غنم د فصلونه دلته په خیبر پښتونخوا کې مختلفې علاقې دي او په هغه مختلفو علاقو کې دلته په بیل وخت باندې غنم را رسي یا دلته نور فصلونه را رسي. دلته کثرت سره یا ډیر چې کم سیزونه خلک کوي نو دا غنې دلته ډیر زیات خلک کوي. غنې دلته ډیر زیات ښه کیږي په چارسده کې. د دې نه علاوه نور فصلونه دلته شوتلم خلک کوي، جوارم کوي، غنمم کوي او په اونو کې سوپیدار شو، بکیانه شوه او دغسې توت شو، شوه شوه. داسې نور ډېرې ونې دي چې هغه د دې ځای په دې ځمکو کې ډېرې ښې کیږي او د ټول نه زیات چې کرلي کیږي د څه وخت راسي نو هغه سوپیدار دی. په سوپیدار کې ډېر زیات قسمونه هم دي او دا سوپیدار نه بیا مختلف پیدې خلک کوي، لکه لرګي په آبادۍ کې استعمالیږي، خو آبادۍ دپاره دا ډېر ښه نشي ګڼلی. داسې په برانډه کې یا برآمده چې ورته خلک وایي نو هغې کې د دې نه ښه کار اخیستی شي. سپر ته ډېر ښه جوړیږي، چوپال چې ورته وایي هغې کې دا ډېر ښه کار کوي. دې نه علاوه د دې نه بیا ماچس جوړیږي، د ماچسو کارخانو ته ځي او دې نه علاوه سیالکوټ ته مختلفو ځایونو ته ځي، بیټونه او وکټې او دغه شانتې د سپورټس لپاره نور سامان هم ترې جوړیږي. او دا چې کوم موسم دی نو زموږ بنیادي مقصد دا دی چې تاسو ته د دې د کروندې چې دی نو لږه شان نمونه وښیو. دلته مختلفې کروندې کېږي، خو دا د غنمو موسم دی. زموږ چې کومې غرهیزې سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې نو هلته په د دې نه وروسته به غنم را رسیږي او دا تاسو وینئ چې د دې نه مخکې د اپریل په نیمایي کې دلته غنم شروع کیږي. په ځینې ځایونو کې غنم پاخه شوي دي، ریبلي شوي هم دي او ځینې ځایونو کې اوس دا د خلک غنم ریبي او لونه کوي. چې څه غنم مهینه کرلی شوي دي، یعنې په مخکې نه خلکو کرلی دي 15 ورځې مخکې، میاشت مخکې یا چا 15 ورځې مخکې کرلی دي. نو دا څه عجیبه د قدرت کمال دی چې دا غنم بیا چې کله دا ګرمي راشي او دا سیلی راوالوځي دې ورځو کې د مۍ او د اپریل په دې اخري ورځو کې او د مۍ په دې شروع کې، نو دغې سره دا غنم بیا پاخه شي. بیا هغه چې کم ډېر ډیفرنټ وي یا ډېر فرق وي چې هغه څه 2 میاشتې مخکې کرلی شوي، څه ورپسې کرلی شوي، نو هغه د میاشتو فرق بالکل د دې نه ختم شو. که ډېر زیات فرق وي نو زیات نه زیات 15 ورځې یا 10 ورځې یا 20 ورځې فرق وي چې په دغه کې زر دا غنم چې دی را رسي. د دې مطلب دا شو چې په دې ورځو کې د خدای په قدرت باندې دا غنم چې دی نو دا یو شان بیا پخېدل شروع شي، دا بمبلې هم وکړي او بیا غنم هم پکې وشي او هغه بیا پاخم شي. او څه خلک بیا چې مخکې بمبلې وکړي او پاخه شي او اوچ شي نو هغې یې مخکې ترېشل کړي او دا چې کم وروستو راشي نو هغې بیا وروستو ترېشل کړي. نو څه خلکو دلته په چارسده کې په مختلفو علاقو کې ترېشلې کړي دي او څه کسان دا دی لونه کوي او د دې لونو نه پس په دې بیا په ورځ دوه کې باقاعده ترېشلې کوي او دغې نه پس په بیا دلته بیا بوساړې هم تړلې کېږي او غنم به هم راځي او دا غنم بیا چې څه طریقه ده لکه میلونو ته هم ځي او د اوبو چې کوم میلونه دي او دلته د څاروو کار هم ترې کېږي او بوس هم ترې دغه کېږي او بیا بوساړې هم ترې تړلې کېږي. هغې نه علاوه چې دی نو بیا د څاروو دپاره استعمالیږي او غنم ورته کې ډایرکټ هم بیا ځینې خلک چې د هغې زمیندارو زیات غنم شوي نو هغې بیا دغسې غنم هم بیا خرڅوي. دا دغسې زمونږ د چارسدې د دې سیمې د کروندې چې کوم هدوخال دی، صورت خال دی نو هغه دغسې دی او دلته دا ځمکې